نوم محمد نور احمدزی ده. پاکستان کې افغان ترانسپورټ صدر یم. ګاډي خو تقریبا زرګونو حساب سره دي چې صرف ټیلر 3000 نه زیات دي، نور واړه ګاډي هم زرګونو حساب سره دي. برخل صاحب محترم، چې کوم مشکلات دي موږ ته ټیټ بار کې په دې کې هماغسې هغه روان ده، لا تر اوسه پورې خاص بدلون نه ده راغلی. په افغانستان کې هم د اتشه تجارت د کار څوک دی هغه د ذمہوردار ده. هلته په دفتر کې هماغسې د ټوټ یعنې د ایجنټانو په لاس باندې پیسې اخیستل کېږي، نو د هغو کار ډېر زر کېږي او چې هغه نه یو میاشت یوه نیمه دوه ته خبر رسېږي. او دلته هم یو هغه روان ده چې ایجنټانو په لاس پیسې اخیستل کېږي او خپل ټوټ یا ایجنټان یې ساتلي دي، په خپل لاس څوک پیسې نه اخلي، نو موږ د چا نوم اخلو. خو د ترانسپورټ دفتر کې دا مشکلات روان دي. خو همیشه تاسو ته ښه معلومه ده چې ترانسپورټ او تجارت پاکستان افغانستان کې د سیاست ښکار دي. زه خپله د یو نماینده په حیث، د یو خادم په حیث په دواړو حکومتو غږ کوم چې ترانسپورټ او تجارت باید له سیاست وباسي او دا سیاست ښکار نه کړي، ځکه د دې له وجې نه وروري جوړېږي او که دا خراب سي نو فطرت جوړېږي. نو دواړو حکومتونو د هغه کې چې د وروري ترانسپورټرانو تجارانو نه سره خرابوي او دا د آزاد پرېږدي. جی صاحب بله ویل کېږي اکثر ډریوران وایي چې مخکې به په دغه ټیټ کاغذ باندې $100 اخیستل، 2-3 ورځو کې به یې ورکاو. اوس په دې باندې یو تجارت شروع شوی دی، داسې تقریبا 500 د 300 نه نیولې ته $600 پورې اخیستل کېږي او کار په اسانه کېږي نه. تر ټولو نه غټه مسله وایي دغه جوړه کړې ده. یاره دغه خبره د ډریورانو تر کوم حده پورې حقیقت لري نه لري چې دا پیسې دواړو خواو نه زیاتې اخیستل کېږي که نه که یو سیټ نه؟ تا ډېر ښه پوښتنه وکړه. دا د سلو په جای پاکستان کې کوم افغان ترانسپورټ افیس ده 300 اخیستل کېږي د ایجنټانو یعنې ټوټ په لاس باندې. دا په سلو کې د موټروانانو یا د ډریورانو دا خبره حقیقت ده. او په افغانستان کې $450 د ایجنټانو په لاس د پاکستان چې کوم ایم بي سي کې کوم کس ناسته د ټیټ جوړولو والا ویستلو والا، نو هغلته ځي. خو دوی په خپل لاس د پیسې نه اخلي، یو هم دوی بهر ایجنټان کې نه ولي. خو دا موږ ته معلومات نه کېږي چې دا آیا کوم ځای ته رسېږي، خو ایجنټان یې اخلي. ایجنټان یې 100% اخلي، دا موږ معلومات لرو.